سلامونه ستړي مشه زه رحمان بنرم او دا وخت زما ملمه دی افراسیاب خټک صاحب وتلی افغان دانشور دی، مورخ دی، محقق دی، سیاستدان دی او څومره زیات صفتونه او ستاینې کړی کېږي هغه به بې ځایه وي د دې کار چې دی هغه ځلیږي موږ وینو او ډېر په سلونو یا زرګونو شمېره پکې خلک استفاده کوي. محترم خټک صاحب پروګرام کې بخیر علی ویم. ډېره مننه بنیر صاحب، تاسو د لطف نه مهرباني مو وکړه. مهرباني. خټک صاحب نن تاسو ته موږ په یو داسې موضوع باندې زحمت درکوو چې هغه بیخي بدله ده او خلک په ناشنا خبرې نن واوري چې کله د هجرت د خلافت په وخت باندې په 1900 کې ځینې خلکو هجرتونه شروع کړل، نو څلور نومونه پکې داسې وو چې هغه په خپلو میدانونو کې چې د ازادۍ د تلاش مسافر وو، ډېر لوړې مرتبې ته ورسېدل، ډېر کارونه وکړل، مختلف کتابونه ولیکل. دې شخصیتونو کې عبدالاکبر خان صاحب چې د ترکستان سفرنامه لیکلې ده، میا اکبر شاه صاحب د بدرشو چې د کلاسیک تاسو راته ویلو چې کلاسیک سفرنامه پښتو کې د هغې نه مخکې نه لیکل شوې وه او وروسته بیا چا لیکلې ده د ازادۍ تلاش. بل و نثار محمدوب صاحب او څلورم کس چې دی هغه خوشحال خان کاکاجي صاحب دی. دا څلور واړه شخصیتونه د 1900 د هجرت په وخت باندې د پښتونخوا د ازادۍ په تلاش کې، د نظریې په تلاش کې یا د نوي سوچونو په لټون کې مسافر شو او دا مسافرۍ یې بیا تر ډېر لرې ورسېدې. په دې په ژوند کې په دوی باندې څه تېر شو، د څه ترلاسه کړل زه غواړم ستاسو نن واورم. په وروستیو ورځو کې زه فکر کوم نثار محمدوف د نوم نه خلک خبر شوی دی او هغې باندې پوه دي، خو دا نور څلور ملګري چې دي په ده نه دي پوه. نو نثار محمدوف باندې به نن په اخره کې بحث وکړو. زه به شروع وکړم د میا اکبر شاه صاحب د بدرشو د نوښار نه چې وکالت یې کولو، وکیل و او کتاب یې ولیکه د ازادۍ تلاش. څوک و، څنګه لاړ او چېرته ورسېد؟ اول دې راته بیان کړئ. عرض دا دی چې اول خو څلور واړو باره کې دا عرض وکړم چې دا اصلا د هجرت تحریک شو 1900 کې. دې کې زرګونه د هندوستان نه خلک، هغه وخت چې هندوستان و هغه نه خلک افغانستان ته راړو، ځکه چې شاه امان الله خان چې استقلال واغوست افغانستان ته او انګرېز ته ماتې ورکړو، نو هندوستان کې خلکو باندې ډېر تاثیر وکړو، ډېر اغېزه وکړه. هغه وی چې دا هغلته کې علما وی چې دا هندوستان دارالحرب دی او دارالسلام چې دی افغانستان دی، باید افغانستان ته لاړ شو. نو خلک روان شو. پښتانه طبعا ډېر زیات، ځکه چې پښتنو لپاره تګ اسانو، نو باچا خان، عبدالاکبر خان صاحب دی، فضل محمود مخفي صاحب دی، دا تاسو چې نومونه واغستل دغه مشران ډېر خلک لاړو. نو په دې کې تاسو چې ذکر وکړو اکبر شاه میا چې دا هغه وخت اسلامیه کالج په پښتونخوا کې لومبه کالج جوړ شوی یا پونځه دا په هغه کې محصل او طالب علم. نو دې چې دې بیخي ځوانو وکالت د ورستو بیا وکړو، د چې بس راغی نه وکالت خبرې ورستو یا وخت دې بخل یو لسم یا دولسم صنف کې یا کلاس کې سبق وی. نو دې نوخار اوسیدونکو د بدرشو کلی، نو دې هم لاړو په هغه خلکو کې چې کوم افغانستان ته لاړو او څه موده غلطه تیر کړه. نو بیا د پس نورو کسانو تعارف وکړو څنګه وو خړک صاحب وو تاسو را سره او تاسو خبرې اورم. خجی نو عرض ده چې د میا اکبر شاه شو او دویم سره عبدالاکبر خان اکبر چې دا بیا لګ داسې دانشورو د شارسدي زمیدارو د باچا خان او د حاجی صاحب ترنګزو سره یوځای د آزاد مدرسې جوړولې چې پښتانه سبق وي، ماشومان سبق وي. نو عبدالاکبر خان صاحب چې لیکوال مو، شعر به لیکلو، نثر به پښتو کې لیکلو. دا عبدالاکبر خان صاحب دریم چې هغه خوشحال خان کاکاجي و. خوشحال خان کاکاجي چې هغه یعنی زموږ د علاقې او خټکو د کرک د بادرخیلو کلی اوسیدونکو چې مالګې درنګ چې دی پکې. نو دې اغلطو او دې اصل کې مدرسې ویلې و، دینی مدرسه دې په تیرا کې پیش امام و، یعنی افریدیانو ته منځونه ورکول. نو دې چې خبر شو چې خلک زینو دې ملاړو افغانستان ته او دا څلورم سره چې تاسو یاد کو نثار محمد خان نومې و د پورا د ثوابۍ د زیدې کلیو. د پلار نوم اول خانو، پلارې په سرګودې کې چې کوم های سکول یا عالی مکتبو پلارې د هغې امیر یا هډ ماستر یا پرنسپل
نو د باندې سبق وې او پلارې دا اهتمام کو چې د فارسی زده کی فارسی هغه وخت داسې واله کدا اوس چې مونږه انګریزي زده کوو ځکه چې بین الاقوامي ژبه وه نو دا ژبه یې ښه زده کړې وه نو دا څلور وړه خلک چې دی افغانستان ته لاړو افغانستان کې دی څه موده تېره کړه خو ورو دا تاثر پیدا شو چې افغانستان دومره لوی تعداد کې 40,000 خلک دی ساتل آسان کار نه یا دی ته بیا جنگ د ازادۍ جنگ کې دی مخکې کول نو ورو خلک بیرته راتلل شروع نو باچا خان بیرته راغلو فاضل محمود مخفي صاحب بیرته راغلو نور ډېر خلک بیرته راغلو خو لږ تعداد خلک داسې وو هندوستانیان مو پښتانه یو څو کسان وو چې دوی وایي چې نه موږ بیا غلام ملک ته نه ځو نو چا ورته چېرته ځئ هغې وایي چې موږ داسې په مخ ځو ازادي لټوو ازادۍ په تلاش کې په مخ ځو نو هغه وخت یې د سوویت یونین چې و که نه هغې کې تازه دا انقلاب راغلی و نو دوی وایي چې دې ته سر ښکاره کوو چې دی څه کوي نو دا داسې یعنې یو قسم ته مهمجو خلکو ماجراجو خلکو چې دی یو قسم ته په هغې شرایطو کې حالاتو کې دوی ترمیز ته لاړو ترمیز نه بیا پیدل د ټولې لارې پیدا بیا لاړو تاشکند او تاشکند ته سفر آسان نه و ځکه چې هغه وخت دلته کې خانه جنګي وه نو څو ځله دوی چې هغه د شوروي حکومت خلاف جنګېدو هغوی دوی وتښتول دوی اغوا کړل دوی ته به باسمچیان ویل باسمچیان ورته شوروي حکومت ویل دا باسمچیان اغوا کړل او باسمچي معنی یاغیان لکه د افغانستان کې خلک حکومت مخالفینو ته مختلف نومونه اخلي نو دا داسې خبره وه خو بهرحال دوی بیا د شوروي قوتونو چې کله اپریشن نه وکړو نو هغې کې دی راخلاص کړو خو بهرحال دی تاشکند ته بیا بوتلو نو تاشکند کې دوی خټک صاحب وبخئ لږ هیر ونشي دا باسمچیانو باندې خو د تاشکندیانو داسې ځینې جوابونه ونه هم ورکړي وو هغه جوابونه څه و دی باندې به یې څه کول دغه ځای پکې رانه هیر نشي زه به تاسو کوم باسمچیان جو خو طبعا شوروي نظام خلاف هغوی جنګ کولو او هغوی یعنې زموږ علاقو ته پېښور ته ډېر خلک ازبکستان نه راغلي دي اوس هم پېښور کې ازبکستان خلک آباد دي مشته دي نو دا کولو چې دوی هلته چې ولاړو نو د نوي نظام هلته کې چې نظام راغلی و نو هغې نه متاثره شو ډېر خو دا دوه کسان داسې وو چې دوی په هغې نظام کې شامل شو چې هغې کې یو د نثار محمد خان او دویم چې هغه خوشحال خان کاکاجي و نثار محمد خان بلشویک ګوند ته لاړل کوم چې سیاسي ګوند بلشویک ګوند ته لاړل هغې کې شامل شول او د نثار محمد خان چونکې د فارسي زده وه نو دی په تاشکند کې چې کوم تاجک و هغې ته نږدې شو نو تاجکو سره دی ډېر نږدې شو د تاجک چې هغوی دا خبره کوله تاجک انقلابیان چې کوم بلشویک ګوند کې وو هغوی روسیانو ته دا وایي چې یو خو ستاسو رهبري دا وایي چې ټولې دنیا کې د سرنوشت ټاکلو حق یا د حق خودارادیت حق چې دی هغه مونږ ورکوو ټولې دنیا کې انسانانو ته نو مونږ خو بل کام یو مونږ خو ترک نه یو که نه تاجک یو نو مونږ ته ژبه مو خپله ده تاریخ مو خپل دی کلتور مو دی نو مونږ ته پکار دا ده چې بل دولت راکوي ریاست راکوي نو دوی دا کمپین شروع کړو لابي شروع کړه دې کې نثار محمد خان دوی سره جفت ملګری و او نثار محمد خان ښه داسې ځین سړی و چې لږه انګریزي وتله او فارسي ویله پښتو خود ویله نو هغه په دې کې کافي پرمختګ وکړو او په دې کمپین کې تاجکو په دې کمپین کې نو دې کمپین په نتیجه کې په 1929 کې شوروي حکومت چې د وخت لینن مړ شو ستالن مشرو هغوی فیصله وکړه چې تاجکو ته یو خودمختاره سیمه ورکوي اټانومس ریجن تاجک اټانومس ریجن لکه چې اوس د سنکیانګ کې ایغور اټانومس ریجن نو دا جوړ کو خو دوی په هغې مقانع نه شو دی ورته چې مونږ باید چې بل سټیټ لکه نور قومونو ته مو سټیټ ورکړي دي خو داسې موږ ته هم راکوي که نه نو بالاخره دا خبره یې منظوره شوه او په 1929 کې د تاجکستان جمهوریت بل دولت یا ریاست جوړ شو او چې دا جوړ شو او دې کې دا کم چې تاجک انقلابیانو د
حکومت جوړولو نو چونکی نثار محمد خان په دې غوند کې دومره پرمختګ کړو چې هغه به چې دا خو زموږ ملګری دی او موږ سره ډېر لاس کړی کومک یې کړی مبارزه کړې ده تاجکو لپاره لہذا هغه په تصمیم ونیو فیصله وکړه چې دی به رومبه د معارف وزیر او د تعلیم وزیر وي تاجکستان نو د تصویر لګیدل دی د تاجکستان په معارف میوزیم تعلیم میوزیم چې په هغه کې د تعریف لګیدل تصویر لګیدل دی او هغه نثار محمدوف لیکل ځکه چې تاجکستان کې نومونه هغه روسي انداز یعنی د ثوابي د زیدی د اول خان کاکا زوی نثار محمد خان په تاجکستان کې نثار محمدوف شو او د تعلیم وزیر وټاکل شو د بلشویک ګوند د یو مهمترین غړي په توګه باندې او دا هغه تن چې د ځان ته ریاست یا دولت چې دی هغه واغسته حکومت د ینځمکه واغسته باقي دولت قائم کړ غیر معمولی قصه ده خټک سره غیر معمولی ده یو خدای چې وزیر تعلیم نه علاوه د نبی دولت د نبی هیواد مملکت یعنی مؤسس شو یعنی بنیاد گذار شو کنه دا ډېر خبره ده او دا ذکر پرون میډیا کې راغلی دی چې دی او سنور تاجک چې کوم بلشویک غوند کیو دوی بیا په 1938 کې سالن لکه چې دغه کړي دي نور خلکو سره نو بلا خلک غوند نه وېستو او دا الزام یې ولګولو چې دی غوند په ضد باندې کارونه کوي دی پانسي کو اعدام کو او البته ماسکو کې خخ کړو د پرون چې دا خبر ذکر راغی چې تاجکستان یو ډیلیګیشن یو هیئت تللو روسیې ته او د دو مړو خاورې راوړه د دوه ورځې مخکې او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمانوف دا خاوره وصول کړه چې کوم تاجک انقلابیان په دې کې وو نو دغه کې نثار محمد خان یو نو دا ذکر هم ځکه دا میډیا کې ډېر راغلو چې د نوم تاجکستان حکومت واغستو چې هغه په خپل کاروانانو کې یو کس دی وګړلو خټک سے د نثار محمد خان صاحب کیسه خلورم په باس کې دی شي خو زه غواړم چې د درې نور شخصیتونو چې په دې باندې لږ باس وکړو ما اساسا پښتنه کړې و د کلاسیک سفرنامه لومړی سفرنامه په پښتو کې لیکون کې او تاسو راته ویلي دي چې د دې وروسته بیا کوم کلاسیک سفرنامه نه لیکل شوی د دې د آزادۍ تلاش د دې د لیکوال میا اکبر شاه صاحب سره سو شو د چرته لار د سو وکړل میا اکبر شاه صاحب چې د ځوانو ډېر ځوان تنکي ځوانو ځکه چې یو دولسم صنف کې یعنی معاصلو طالب علم یا سټوډنټ نو میا صاحب چې د سیل وکړو ویلي دوه شیونه زده کړو او مشاهده وکړه او د کاکاسس ته لاړو آذربایجان او ارمینیا ته لاړو او ارمینیا کې د نوې نظام وکړو د بدلون وکړو خلک وکړو چې څنګه را پاسېدلې دي او نوې دنیا جوړي د خودي سره سره د الته کې یو موافقه وکړه ارمینیا کې نو هغه د خپل سفرنامه کې هغه کتاب داسې لیکل ده چې ډېر لوی خلک داسې کیسې لیکل شي کنه عام توګه باندې خلک دا خبره شخصي یا پرایویټ خبره غني مګر میا اکبر شاه په دې سفرنامه کې دا مشتمل میا اکبر شاه چې 1909 نه بیت راغلم نو میا صاحب په دوخار کې وکالت کولو نو زه ورسره څنګه راته وکړم ها ما ورسره ډېر مجلسونه وکړو ډېر خبرې مو کړې او یو دوه غونډو تمام راوبللو د نبی نسل تمام چې دا میا صاحب دی هغه میا صاحب دی چې دا څه کنه په خو یو تاریخ لري نو دې بیا چې وفات شو نو د وفات پس موږ بدر شو کلی کې یو غونډه وکړه نو میا صاحب چې هغه یو لاسره ځکه چې هغه وخت ډېر ځوانو نو دې وخت پورې ژوندې پاتې شو دې نه عبد الله اکبر خان چې هغه په دې غونډ کې شامل نه شو هغه چې د مترقي افکار متاثر هو خدا دا چې هغه غوند کې شامل نشو ها نو هغه چې دی یو هغه بیا کتاب لیکلو د ترکستان سفرنامه دا تاسو د عبد الله اکبر خان اکبر صاحب خبره کوي او دا خبره کوم او بیا دا چې واپس راغی د تاشکند نه د بیا په 1920 کې اپریل کې چې کله انجمن اصلاح افاغ نه جوړېدو
باچا خان او فضل محمود مخفي او نور مرګري شو نو هغه دیم شامل شو انجمن اصلاح فاغنا د مدرسو جوړولو کې بیا د خدای خدمتګاری بنیاد اچونکو کې دی وو نو کافي وخت پورې دیم زموږ وخت پورې بندیو د سره مالیدانه کتنې وکړي د یو لوري با په خبر پونتون کې اغلطه اوسیدا نو دی به هغه سره راتلو نو زه به کور ته تلم نو پر خاطر لیدنه کتنې شوي وي د سره خبرې کړې وي نو او خيار سره او د تجربه کار سره متفکر سره د خوشحال خان کاکاجي پاک لراته وسوي خټک صاحب چې دی خو مذهبي سړی وو پلار امام وو او په 1930 کې د کمیونست پارټي چې د هند نه هم خلک راغلي او په بنیادي خودونکو کې وو نو یو د پیشمام زوی په 1930 کې د کمیونست پارټي په بنیادي خودونکو کې څنګه شامل شو دا بیا خپل نظریه یا مذهب عمر سره پرې خو دی څنګه بخنه غواړم د پلان نه د خپل پیشمام د خپل پیشمامو د خپل پیشمامو د تیرا کې اپریدو کې پیشمامو چې دا خلک نه خبر شو چې خلک روان دي افغانستان ته هجرت کوي نو د مصر لاړو او بیا د سره ملګری شو تاشکند ته راغلو نو تاشکند کې د بلخوي کې ته وی چې تاسو دا پروګرام دغه مخخ شو تاسو څنګه د انصاف یا د کارګران یا د قانون دیتا حقوق ورکوي دا خبره مخخ شو البته زه مذهبي سره مذهب مذهب باندې ټینګ ولاړم هغه ورته چې ډیره خدا ته په خپل مذهب بيخي ولاړو سا هغه نه هیڅ څوک تاسو نه وایي چې پټکا پرې دی اسه نو دې هغه کې نو دې دورته نور مرګتار سره په عمل کې کومه نو دې الته اوسېدو نو 1930 کې د هند د کمیونست ګوند بنیاد یې خدای شو او ډیر هندستانیان په دې کې شامل دي نو هغه کې دې مو یعنی دې هم بنیاد گزارانو کې دلته چې دا ګوند جوړ شو نو بیا د دې ګوند یو وفد یا هیئت ماسکو ته لاړو او دوی ماسکو کې لینن سره ملاقات وکړه ها او هغه د چې د هندستان ته لاړو واپس او هندستان کې د بندیخانو ته لاړو ونیول شو او ډیر لوی مبارزه وکړه ها اوس د څلورو شخصیتونو په حق له یو مهمه پوښتنه تاسو نه کوم چې په 1900 کې د خلافت په وخت باندې د پښتونخوا نه د ازادۍ په تلاش کې یا د نظریاتو په تلاش کې لټون کې یا بیا د فرنګي سامراج د بغاوت په شکل کې چې دی ورته غلامي ویل چې په غلامۍ کې ژوند نه کوو د دې کډه کېدل او بیا تر لری پورې تل تر لیننه او تر ستالنه پورې دا سرسي پاغه په زده ګرځو باسو کوم خو آیا د دې مطلب معنی دا ده چې په دغه سیمه کې سیاسي شعور او مزاحمتي سیاسي تصور چې د موجود وو دا فکر موجود وو د په دې پویدل ځکه بیا تر هغه ځان رسو یعنی دا زیر مشه د په دې مونږ پوهه کې په دغه سیمه منطقه کې واو نو عام سړی خو نزي بیا کابل ته تاشکند ته تر ماسکو دا خو د سوچ بنیاد چرته موجود وي نو څه قسمه سوچونه نه دی متاثر وو مطلب مدار ارزاده چې د کې یو خدای چې خلافت تاریخ دانو خلافت تاریخ یو کال مخکې شروع شو هغه 1919 کې ها او دا 1900 کې هجرت تاریخ دا بیا ځان ته تاریخ نو د هجرت په تاریخ کې تللی دا کریکشن ته بخره غواړم خلک تاسو نو دا چې د کې د سوچ د کې د مسلمان رادیکالمو یعنی دا مسلمان رادیکل خلک شو کنه هغه په دې کې شریک او بیا دا چې هندستان د مختلفو برخو نه راغلي خلک کابل کې وځي شو او دا یو څو میاشتې دلته خپلو کې خبرې وکړي مباحثه وکړي نو دا خو دې د موقع وا اوس اکبر شاه میا د سړی ته چې ځوانو هغه د بره خو د زده کړې او د پوهې او د تجربې نه زده کولو ډیر لوی موقع وا او ټول د کابل کې چې د ورځې تیرې کړې د مر باندې تاثیر وکړو او بیا چې تاشکند ته لاړو غلطه کې بل نور حالاتو هغه هم هغه مر باندې هغه زوکړه نو ته ریډیکل خو دی و ځکه چې ازادۍ د پاره ملا تړلې وا او خپل کور کله پریخه نو ریډیکل خلک وو خرور نظریه هم ذکر ورو کنه ازادۍ لکه د میاک پرشاد خپل کتاب نه لیکلي دي د ازادۍ تلاش نو ازادۍ تلاش خو یعنی صرف په کانو لوټو خو نه کېدو فکر سره هم کېدو نظریه سره هم کېدو نو دوی یو قسم ته نظریه پسیم لاړل وګرځیدل او بیا راغل واپس هندستان کې انګريز خلاف د ازادۍ مبارزه وکړه نو دا د خلکو چې زړه سره وطن پال خلکو او د زړه سره
د غریب خو خټک صاحب ما پوښتنه بنیادی دا و چې د 1919 په وخت مخکې دا سوچونه په دغه سیمه کې بو د پوهې د نظریاتو د راتلونکي د دې په ملتونو اثراتو یعنی دا زیرمه چرته نه موجود و په دغه سیمه کې دی به دا د شعور د رڼا د سرک لکه مراته چې دی دا دته وهڅول یا وی پارول چې تاسو اوس هجرت وکړي ما مقصد دا چې هغه ځای څنګه په دغه سیمه کې د سوچ څنګه موجود و د کې شک نشته دا فتوا چې راغله چې هجرت پکار دی دا فتوا دغه سوچ پیداوار و تاسو چې کوم سوچ یادوي چې کنه چې ازادۍ لپاره موږ په کار دا چې دا زه پریدو او هغه څه تلایو چې رښتیا آزاد دی افغانستان یعنی افغانستان او د شام ماده سوچ چې شاه الله خان د ازادۍ د جنگ چو د 1919 د استقلال مبارزه استقلال یې هم ډیر هندوستان را پارولیو هغه کې یو قسم ته دا جذبه پیدا کړو چې یعنی استعمار ته ماته ورکول کېدې شي هغه وخت پورې خلکو دا خیال چې نشي کېدی خو چې امان الله خان دې د استقلال تر لاسه کړو نو بیا خلکو چې دا کار کې دی شي نو راځي هغه چې مونږ هم قسمت وازمي ځان وازمي نو دومره زرګونه خلک راغلو 40 زره یا 50 زره خلک راغلو او بیا د کې لک تعداد خلک چې دی بیا پورې غاړه تم لاړو نو ریډیکل خلکو او ریډیکل فکر اسیم لرلو او ریډیکل نظریه د په قبول ته دی ډیر تیارو خټک صاحب یو بل پوښتنه تاسو نه کول غواړم ولې کې هغه پوښتنه دا ده چې د عبد الاکبر خان صاحب په ځانګړي پوښتنه ده عبد الاکبر خان صاحب چې د لینن او د ستالین د نظریه منونکی دی او هغه بیا د سوشلیزم تصور ځان سره راوړي بیا تاسو سره ملاقات هم کیږي او دغه د جیدادونو د پښتنو د زمکو خبره چې جیدادونو خو نشته د هغه بیا ویل تاسو ته چې باید خارونه چې د سوشلیزم راوړل شي دغه واقع ځانګړي واقع د خبره د تاسو د شخصیت سره تعلق ساتي دا څه څه بالکل جدا شې اصل کې دی چې ما خو ارزو چې دوه کسان د شو چې هغه ریښتونی رادیکالو په دې معنی چې لکه چې نثار محمد خان او خوشحال خان کاکاجیو ای خو هغه غوند کې شامل شو کنه عبد الاکبر خان غوند کې شامل نشو یعنی خدا دا چې سوشلیزم خبره وکوله د هدا پورې خو بیا چې ما سره خبرې کولې په 1990 کلونو کې نو هغه دا ویل چې پښتنو کې ځمکې لګې دي نو د ځمکو تقسیم خبره چې دا شاید چې هغه نه ده عملی نه ده نو دلته کې پکار ده چې خارونو کې سرمایه‌داري راغلې ده الته کې پکار ده چې انقلاب چې د عملی شي نو چې د خپل زمیندار طبقه سره خدا و چې د یعنی د ازادۍ باره کې بیا د هغه کې هغه نو هغه کې به صفاده ده زینم چې استعمار نه ازادي چې هغه وخته هغه کې او د کې بیا د پیخارونو تقسیم چې د بدی کې د پلانینګ او منسوبي جوړ کړي چې څنګه دا تقسیم کیږي یا څه خلک کې ځان سره ملګری کړي وو خلکو ته دا تبلیغ څنګه کوو د سړي چې د خوشحال خان کاکاجي شو کنه ته خو ډیر کار کړو د خو د خپل علاقې کې کار کړو نور هندستان کې هم کړو خپل علاقې کې ز د 1980 کې ز تاسو ز په خبر پونتون کوم نو د موږ د نېشنل پارټي لپاره انتخابي کمپاین ته د پښتون سوم فدریشن یو هیئت یا یو وفد په د جنوبي اضلاع کې وګرځیدو نو موږ کرک ته لاړو نو کرک کې ما یو سړی ولیدو هغه چې هغه ته خلکو سوشلیست بابا وي نو زه حیران شوم چې دا څوک دی نو خبرې چوکړي د عالمي امن خبره وکړه او نور د خبرې وکړي چې دوی د چې لکه یو لوست سړی وي نو ما پښتنو کړم او چې دا کاکا څوک دی ما خلکو نه پښتنو ما خپل نه پیژنم نو هغه ماته وی چې د خوشحال خان کاکا جن ملګری هغه سره ګرځیدل نو دسي هغه سړی هم دسي هغه مقامي خلکو هغه نه وی چې دې دسي یعنی په دې انقلاب د خبره کې دسي ورکشوي دی خپل خزه ور سره جګړه کوي هغه ورته وی د مشر سړي خبره کوم چې نو خزه ورته وی چې د غوبل وخت لو غوبل کې برخه واخل چې غو کور ته غلا راوړي کنه هغه ورته چې خزه ته معلومه نه ده دی وخت کې دینه زیاتې غټه مسلې بنی ادم ته پیږي کنه ته لو غوبل خبره کې لو غوبل هم خدي خو لو غوبل نه علاوه نور خبره دا خبره یې د خوشحال خان کاغی په وخت
یو په وجه باندې په اجرو کې په کلو کې خوري شوی او دغه شان بیا په پاکستان کې زیږیدلی یو مشهور شاعر تاسو به نوم واخلئ بیا خیر دی او هغه هم دغه د خوشحال خان کاکاجي دغه قول چې دی په یو شعر کې بیا ویلی دی چې اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نہ مانگ همداسې ده بالکل دا فیض احمد فیض دی بالکل نو هغه څه مغه خبره د په ساده ژبه کې او فیض هم سوشلیست سوچ لرونکی او مترقي سوچ لرونکی خبره خبره شوی وکنه یعنی د خوشحال خان کاکاجي دی اسې نو وخت تیر کړي او دومره سختي تیر کړي وي او هغه لاسه کې بیا چې د افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت راغی خوشحال خان کاکاجي په 1902 کې وفات شو کراچۍ کې او کراچۍ کې وفات شوی دا شو چې د په منځو ولاړو چې د زړه دوره ور باندې راغلی و نو مطلب دا چې اخیری وخت پورې خمه زبي سړی مو خپل هغه ټیک ساتلو او ګوټ نه تخان کې کورو ګوټ نه تخان کې او کور د پاسه پښتون کور لیکلو اصلي زه تلې ما نه تا خان ګور د تلې ما او د هغه کډه وسومل تشته دی او زه په دغه ځای کې بیا یو پیروم پیدا شو هغه پیر چې دی د په کډه کې بیا د پیر بابا په بنیر کې یو د منجورې خپل حساب کتاب دلته د استانه نو د چې کله ته 2009 کې خیبر ټي وي کې نو زه سره لاړم چې د پیر بابا کوریج وکوم څنګه کیږي الزه به د جنجال راغی چې هغه د پیر بابا چې کوم منجوران دي ځای په کم چې په بنیر کې پاتې کېږي نه وای چې کنه کوی دا زمون د تخت نه دا ځای ډیر نه اخلي خو بهر الله تعالی خان ګوت ته زور غلې مخټک سي دا خبره چې په کوم وخت کې کوو زه ډیر بنیادی پښتنه تاسو نه کوم اجتماعي بیا به مرز ختمه پرون ما د امریکا د کم ریډیکل رائټ وینګ چې کوم دی یعنی دا خي زړپالي سخدریزه د دې خپل مجلې دي اخبارونه دي نو د یو نېشنل ریویو په نوم باندې ډېره مشهوره مجله تاسو به موجود لوي اې کې د اپریل مجله مې کته مانه پاتې شو نو ما اوس کته نو پای کې د دې ټاپ سټوري چې واغه د ریډیکل فیکټري او ریډیکل فیکټري کې چې کوم دی نقشه جوړه کړې ده نو د نقشې نه د فیکټري د ماشين نه رضا ممداني راوځي رضا ممداني هغه سړی دی کوم چې امریکا کې د ډیموکرات سوشلیست په نوم باندې مشهور دی او د نیویارک میر جوړ شو نو هغه مقاله کې دی لیکي چې په امریکا کې ډیموکرات دا چې کوم دی ورته دغه وی د امریکا د خلکو ته د ډیموکراټک سوشلیست اف امریکا DSA نو دا تر ډیره حد پورې د پیغور د کنځاو نه پرتا د خطرې ریډ لاین علامت ګڼل کیږي چې دا خلک په امریکا کې د سوشلیزم لپاره او د ترهګرۍ لپاره او د امریکا د ډیموکراټک نظام د ختمولو لپاره کار کوي او هغه نظام چې لیننیان ورته وي یا ستالینیان ورته وي چې دا د امریکا د وجود لپاره او د امریکا د کانسټیټیوشنل د بربادولو لپاره داخله کار کوي دا پښتني کې د دې ضرورت نو خدای ما څه کول چې امریکا وسوم د سوشلیزم نه ریږي زما مقصد دا دی نو هغه د عبدالاکبر خان دی او د خورشید کاکاجي دی او د نثار محمدوف دی او د دې خلکو هغه تصورات چې تر تر خبره پر راورسل اوس د سوشلیزم د نظریه مونږ ژوند دي او څه یقین لري چې دا سوشلیزم یو تحریک دی او یو وخت یو ممکن هدا پورې د غریبانو مهنتکشو مزدورانو خارقخو ارمانونو چې دی هغه سره کوي چې اوس هم دا موجود دی په امریکا کې خو د خطر سبب د خطر سبب ګڼل کیږي ارزادي چې دا خو یو خدای چې د خلک چوک نه دلته خو کارخانه نه وي مزدور هغه نو دلته خو صنعتي بیس په نو جوړ شوی کنه ورکینګ کلاس هغه سي ورکینګ کلاس نو دلته زموږ ورته نو د قانونو یعنی مزدور د شي پاکټ شي سو واړه پاکټ سو دا شي نو چې فزګه آبادی ډیر کم آی سوا دوی خو بنیادی تور باندې چې دې تلیو د تکل چې د ازادۍ تلاشو ها او هغه کې بیا چې ازادۍ تلاش کې ریډیکل هغه سره مخامخ شو ریډیکل نظریه قبول کړي او راغلو او ریډیکل خبره وشوي افغانستان کې چې کله د بدلون راغلی او هغه سره دلته کې او هغه اثر کړو د په علاقې باندې تاسو ته معلومه ده هغه اثر کړو خدای چې اوس دنیا کې چې کم تبدیلی راغلی شوروي اتحاد هغه ساده شکل کې پاتې نشو البته یعنی چې کم عام غریب خلک دي هغه اوس هم یعنی دا خبره کوي چې انصاف پکار دی ظلم ختم استحصال ختمېدل پکار دی دغه مبارزه به څو پورې هغه دا جاری وي البته چې دا په کومه طریقه سلیږي څنګه واسلیږي دی بارے کې
واضح یو ځای نشته واضح نشته دی. ما د فانوس ګجر صاحب نه کله نه کله ځان پویو یا د شمس بونیری نه هغه یو ډیره بل واقعه د خټک صاحب هغه بچته بیا د ویم چې شمس بونیری صاحب سره زمانو باندې ملاقات څنګه شوی بیا په دې موضوعات او باسم کېدل نو په پاکستان کې په ممکنه توګه فانوس ګجر یوازې د سوشلیست سوچ لرونکي سیاسي ګوند مشر وو او تر ډیره حد پورې تر ډیره حد لګ حد پورې ام کیو ام ته هم سوشلیست فکر لرونکي ګوند ویل کېده. خټک صاحب رسخته مو خو دې نه مخکې چې رسخت کما یو بل پښتنه به هم درنه وکړم چې تاسو خو ویل چې د سوویت یونین د نورستو اوس د سرمایه‌دارانو نظام خلاف تصورات چې بیا کم شوي دي او اوس څوک داسې نه وایي چې سرخ ہے ایشیا سرخ ہے نو ایشیا اوس تکش نشوي د ټولو د امریکای په څیر ولاړه د کیپټالیزم خو خونکي سیوا شوي دي او کدا بدلون راغی د سوویت یونین د ختمېدو نه وروسته راغی کنه د امریکا د ان جی او سېکټر چې کوم په بلینو ډالر خرڅ کړی دا د هغه امپیکټ و چې نظریات د سرخ نه امریکای طرف ته راوړل. خټک صاحب اخره دې چې دنیا خو ولاړه نه ده کنه کله ولاړه نه ده بدلیږي هر شی بدلیږي دا خو بدلون چې یوازې نه حقیقت بدلون دی نو بدلون چې یا به سوویت یونین یا به امریکایي هغه سوویت یونین د په شکل کې نه دی پاتې امریکا هم هغه زیاده شکل کې شاید چې نه دا پاتې شوی دلته نور قوتونه را پیدا شوي دي کنه په دنیا کې دا چې هغه ورته وایي دا چې ګلوبل ساوث ورته وایي بریکس ورته وایي یا دغه سي مثلا چین دی دغه برازیل دی هندوستان دی نور ملکونه دي نو زما په خیال کې دنیا کثیر القطبی کېږي ګڼ قطبی شوه زیات حقیقت اوسنی حقیقت دا دی چې یو ګڼ قطبی دنیا چې ده هغه په جوړېدو ده او زما یقین دی چې ګڼ قطبی دنیا جوړیږي نو بیا د دې نه مخکې څه جوړیږي دا اوس ویل ګرانه خبره ده چې په څه شکل به اختیاري خو دا یو حقیقت دی چې په شلمې صدۍ کې دنیا دوه قطبی وه چې سوویت یونین رنګ شو دنیا یو قطبی وه اوس لګیا ده دنیا ګڼ قطبی جوړېدو لارې باندې روانه سمه او زه همدا په روانه کې شعرونه جوړېدل آسان کار نه دی خو د خوشحال خان کاکاجي په خبره به راغونډه کړو چې خپلې مېرمنې ته ویلي وو چې ته په درمندونو په رشو او په قلبو پسې ځې او زه په نړۍ کې خواري کوخ راټولوم لګیا یم ما به خیال هم دا مطلب یې و زما خیال دی چې هم فیض احمد فیض به په څه شکل کې هم دا زه داسې نه یم چې دا به مستعار اخیستې دا آیډیا خو په څه شکل کې په لاشعور کې دا خبرې موجود وي ځکه بیا دا شعر ولیکه چې اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نہ مانگ. محترم خټک صاحب چې کلم تاسو سره باسو کوم او داسې علمي موضوعات باندې باسو کوم زړه مې باغ شي خوشاله شي او ډیر ډاډه شم چې په دې اثر کې داسې باشعوره دانشوران شته چې هغه نه یوازې دا چې د راتلونکي نسل لپاره ډیر لوی خزانه پرېږدي بلکې په خپل وخت کې ډېرې خوارۍ او زیارونه کړي دي او ډېر کارونه کړي دي موږ در باندې ویاړو خټک صاحب ډېره مننه چې ماته موخه راکړه ډېر ګړندې اوسې ډېره مننه کور ودان